یو خاوند د واده په اوله شپه خپلې مېرمنې ته داسې نصیحت وکړ چې 4 خبرې تل په یاد لره. لومړی خبره دا چې زه له تا سره ډېره زیاته مینه لرم، نو له همدې کبله مې له تا سره واده وکړ او دې کور ته مې راوستلې. که چیرې ما له تا سره مینه نه درلوده نو هیڅکله مې له تا سره واده نه کاوه. دا چې ته مې د خپل ژوند ملګري وټاکلې او دې کور ته مې راوستلې، دا خپله د همدې خبرې ثبوت دی چې زه له تا سره مینه لرم. په یاد ولره، زه انسان یم، فرښته نه یم. که کوم وخت له ما څخه تېروتنه کېدله نو سترګې پرې پټې کړه او بښنه وکړه، ځکه له انسان څخه وخت ناوخت وړې وړې تېروتنې کېږي. نو هیله ده په وړو خبرو باندې خپل زړه مه بدوه. دوهمه خبره دا چې ما د ډول په شان مه ډنګوه. مېرمنې یې ورته وویل چې څه مطلب، زه پوهه نه شوم. خاوند یې ورته وویل که چیرې زه کوم وخت سخت غوسه اوسم نو ماته د غوسې په وخت کې ځوابونه مه راکوه، ځکه که چیرې خاوند غوسه اوسي او په دې وخت کې یې مېرمن هم په ځوابونو پیل وکړي نو دا حالت د خاوند او مېرمن د اړیکې لپاره ناوړه پایلې لرلی شي. که زه غوسه وم نو ته له حوصلې او آرامه مغزو کار واخله. که چیرې ته غوسه وې نو بیا به زه له حوصلې کار اخلم، ځکه په یو وخت کې د دواړو له طرفه غوسه او ځوابونه ورکول د واده په اړیکه ناوړه پایلې شیندلی شي. درېیمه خبره دا چې ما سره د هر ډول راز او نیاز خبرې کولی شي، خو د چا ګیلې، شکونه او شکایتونه مه راته بیانوه، ځکه د مېرمن او خاوند ژوند تر ډېره خوږ وي، خو د خواښې خبرې، د اندرور خبرې او د فلاني خبرې د دوی په خوږ ژوند کې زهر شیندي. نو د همدې لپاره تر ډېره حده له ګیلو او شکایتونو څخه پرهیز وکړه. څلورمه خبره دا چې زړه یو دی، یا خو په دې کې مینه ځای کېدی شي او یا ممکن نفرت ځای پیدا کړي. په یو وخت کې دا دواړه شیان په زړه کې نشي اوسېدلی. که چیرې په تېروتنه کې زما کومه خبره پر تا بده ولګېده نو په زړه کې یې مه ساته. ما سره د زړه له اخلاصه خبرې کوه، په زړه کې دې بدو خبرو ته ځای مه ورکوه، ځکه کله چې انسان په زړه کې وړو وړو بدو خبرو او خاطرو ته ځای ورکړي نو یوه ورځ هغه انسان د شیطان د وسوسو ښکار شي او په زړه کې یې د مینې پر ځای نفرتونه ځای پیدا کړي. نو کله چې په یوه اړیکه کې نفرتونه پیدا شي هغه اړیکه بیا تر ډیره دوام نه مومي.